بسم الله الرحمن الرحیم په 4 مارچ 2022 د جمعې په ورځ د پیښور په یو جومات کې چې کوم ځانمرګ برید د جمعې په منځ کې شوی دی په کوم کې چې تقریبا 70 مسلمانان شهیدان شوي دي او د دې نه ډېر زیات ټپیان دي. دا نظم ما د هغې په تناظر کې په ترهګرۍ باندې لیدلی دی چې په دې ډول دی: سانحه پېښور ټول وطن مې مقتلګاه شوه، خپل وطن راته تنور شو، د بارودو سوداګره دا زمونږ څه قصور شو، پښتونخوا یکړله ګزک د کابل زخم ناسور شو، بیا شورو په پښتنو شوه، پېښور په وینو سور شو، یو ځل بیا دلته نافظه د سامراج تازه منشور شو، اغیار ټول پې رضامند دي، اتفاق سره منظور شو، بس پښتون د دوی ټارګټ دی، هر پښتون ذهني معذور شو. او نه بازار کې مې پرېږدي څوک، نه جومات کې ترې خلاصېږم، نه محفوظ یم په حجره کې، نه په کور کې ترې بچ کېږم، سکول کالج او پوهنتون کې په بچو باندې یریږم، یو خوا غم مې د خپل خیل خوري، بل خوا قام باندې سوځېږم، کونډو رنډو یتیمانو بورو میندو ته جړېږم، او خپل اولاد چې یې بایللې زه یې پلارانو ته کړېږم. او لر او بر یې تنور کړې، لر او بر یې تنور کړې، هر طرف ته سرې لمبې دي، په ولو نالو ویڼو کې اوبو وینو باندې سرې دي، په هر چم هر ګلی کې د بیلتون چغې سوري دي، هر شهید ځان له داستان دی او بېشمار یې قصې دي، بازارونه یې ویران کړل اوس آباد مقبرې دي، هر سړی په بل چکې دي، د خوف لړې پې خوري دي، او وایه وایه ای دلاله نورې څومره مرحلې دي. دا بله کړې ده: د غوین نه چې تویېږي د دیوینې د شوخۍ نه، د غوي نه چې بهیږي د دیوینې د تیزۍ نه، د غوي نه چې ځلیږي د دیوینې د سرخۍ نه، د غوي نه چې جوشیږي د دیوینې د غلۍ نه، د غوي نه چې خورېږي د دیوینې د ګرمۍ نه، د پښتون د بېکسۍ نه، د پښتون د بېوسۍ نه، انقلاب به پورته کېږي د پښتون د بېبسۍ نه. او دا بل بند دی چې اوس شعور به پیدا کیږي او ضرور به پیدا کیږي، اوس شعور به پیدا کیږي او ضرور به پیدا کیږي، پښتون قام به بیداریږي، پښتون قام به راویښیږي، او پښتون قام به راټولیږي، پښتون قام به یوځای کیږي، پښتون قام به ټول یو کیږي، باچا خان ته به غونډیږي، ستر افغان ته به غونډیږي، پیر روخان ته به غونډیږي، خوشحال خان ته به غونډیږي، دریا خان ته به غونډیږي، ایمل خان ته به غونډیږي، او غنی خان ته به غونډیږي. او د آخري بند دی چې پښتانه به یو تحریک شي، هر پښتون به یو شغله وي، پښتانه به یو تحریک شي، هر پښتون به یو شغله وي، د زیتون څانګه په لاس کې ورسره به هم ډنډه وي، په یو لاس کې به یې تیغ وي بلکې سپینه به جنډه وي، او د پښتو دستار په سر نن غیرت به یې ناره وي، او دا د عدم تشدد به یو نوې فلسفه وي، دا به نوې ننداره وي، دا به نوې تماشه وي، او قاضي وایي که نور تاخیر شو بیا به هر څه غرغنډه وي. والسلام.